السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د فرانسې هیواد بشر دوستانه ویزو ته به تاسو څنګه نوملیکنه کوئ؟ د دغې ویزو لپاره کوم کسان کولی شي چې نوملیکنه وکړي؟ همدغسې ګرانو کتونکو دغې ویزو لپاره به تاسو د کوم ځای نه د کوم ویبسایټ نه نوملیکنه کوئ؟ همدغسې ګرانو کتونکو آیا دغه ویزې فری دي که په دې ویزو باندې تاسو باندې مصرف راځي که نه راځي؟ همدغسې ګرانو کتونکو د دغې ویزې لپاره د کومو اسنادو اړتیا ده او همدغسې ګرانو کتونکو که چیرته تاسو وغواړئ چې دغه ویزې تاسو ترلاسه کړئ تاسو باید کوم هیواد ته لاړ شئ د کوم ځای نه تاسو کولی شئ چې دا ویزې ترلاسه کړئ. نو ګرانو کتونکو د دغې ویزې مکمله طریقه زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم، خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو. که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا د ګړنجۍ بټنه کېکاږئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې ګرانو کتونکو که چیرې تاسو کوم ستونزه پوښتنه غوښتنه ولرئ لاندې د کمنټ برخه کې موږ ته کمنټ ولیکئ، موږ تاسو ته انشاءالله هغې باندې ریپلی درکوو، جواب یې درکوو. او ګرانو کتونکو که له دغې ویډیو نه څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه سم ترېنه زده کړه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ګرانو کتونکو د دغې ویزې د نوملیکنې لپاره به تاسو لاړ شئ، په خپل کمپیوټر کې به یو براوسر راخلاص کړئ لکه څنګه چې ما براوسر راخلاص کړی دی، او بیا به تاسو لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن برخې ته. ډسکرپشن برخه کې ګرانو کتونکو ما تاسو ته دغه لینک اچولی، لینک به راکاپي کړئ او تاسو به دلته سرچ کړئ او د سرچ نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو ته دغه ویبسایټ راخلاص شي. ګرانو کتونکو دغه ویبسایټ د فرانسې هیواد دولتي رسمي ویبسایټ دی چې دې نه تاسو کولی شئ د فرانسې هیواد مختلفې ویزې ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو د دغې ویزې لپاره د نوملیکنې 3 برخې دي. ګرانو کتونکو په اوله برخه کې تاسو باید په دغه ویبسایټ کې ځان راجسټر کړئ، یو اکاونټ باید جوړ کړئ. دویم ګرانو کتونکو تاسو باید د دغې ویزې لپاره اپلیکیشن یا فورمه ډکه کړئ. دریمه برخه کې ګرانو کتونکو تاسو د دغې ویزې لپاره باید خپل اسنادونه کونسلګرۍ ته ایمیل یا واستوئ. ګرانو کتونکو اوس راځم او د دغې ویزې د نوملیکنې طریقه تاسو سره شریکوم. ګرانو کتونکو اوله برخه کې باید تاسو خپل ځان د دغه ویبسایټ سره راجسټر کړئ. د راجسټر لپاره تاسو ته یو جیمیل آی ډي پکار ده، که جیمیل آی ډي ولرئ که هاټ میل آی ډي ولرئ که یاهو آی ډي ولرئ مشکل نه لري. وګورئ ګرانو کتونکو کله چې دا ویبسایټ راخلاص کړئ په خوا کې به تاسو ورسره دلته کې خپل ایمیل هم راخلاص کړئ، ولې چې ګرانو کتونکو دغې ایمیل ته تاسو ته کنفرمیشن ایمیل د دغه ویبسایټ نه راځي. ګرانو کتونکو کله چې ستاسو جیمیل آی ډي هم راخلاصه شوه دلته کې په یو نوي ټب کې نو دلته به تاسو راشئ په دغه مای اکاونټ یا زما د حساب برخه په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلو ګرانو کتونکو تاسو ته دغه فورمه راځي، دغه فورمه به تاسو ډکه کړئ. هغه کسان چې له مخکې نه په دې ویبسایټ کې راجسټر وي هغوی کولی شي چې ډایرکټ راشي دغه د لاګین برخه کې خپل ایمیل او لاندې ورته پاسورډ ولیکي، ډایرکټ به ګرانو کتونکو اپلیکیشن ورته راخلاص شي. ګرانو کتونکو زه غواړم چې تاسو سره بشپړه او مکمله طریقه شریکه کړم، نو زه راځم دلته کې یو نوی اکاونټ جوړوم. د نوي اکاونټ یا د حساب لپاره به تاسو راشئ په دغه برخه کې به خپل معلوماتونه ولیکئ. زه راځم ګرانو کتونکو لاست نیم برخه کې خپل تخلص ورته لیکم. وګورئ ګرانو کتونکو دغه آی ډي زه یو بل ملګري ته جوړوم، تخلص یې شینواری دی، بیا دلته کې راځم نوم یې عثمان دی او لاندې راځم ګرانو کتونکو دې برخه کې ورته ایمیل اچوم. تاسو به داسې طریقه وکړئ چې ایمیل به له مخکې نه تاسو دقیق ولیکئ لکه زه دلته کې راځم او وګورئ ګرانو کتونکو دا ایمیل ما دلته کې په دې نوټ کې داسې لیکلی دی. ایمیل به تاسو راکاپي کړئ، پاس به یې واچوئ او لاندې برخه کې به یې داسې پیسټ کړئ. کله چې ایمیل پیسټ کړئ ګرانو کتونکو بیا به تاسو راشئ دغې برخې ته او دلته کې به تاسو په انګلیش باندې کلیک واخلئ. دلته کې 3 ژبې دي، فرانسوي، انګلیسي او اسپانوي. زه ورته انګلیسي انتخابوم چې موږ ته دغه اپلیکیشن په انګلیسي باندې راخلاص شي. که چیرته تاسو په فرانسوي یا په اسپانوي ژبه باندې پوه شئ نو تاسو کولی شئ په هغو ژبو کې هم دغه اپلیکیشن ځان لپاره راخلاص کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د لاندې برخه کې تاسو ته یو کیپچا کوډ راځي. تاسو به دغه کیپچا کوډ دلته کې داسې ولیکئ لکه زه دلته کې راځم 9 9 شپېته.
کلم چې دا کوډ دقیق ولیکو بیا به دغه برخه لږ چک کوي چې کوم ځای درنه پاتې شوی نه وي یا غلط نه وي. له دې نه وروسته به تاسو راشئ کریټ ان اکاونټ باندې به داسې کلیک واخلئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو په دغه پاس برخه کې موږ ته میسیج یا نوټیفیکیشن راغی چې thank you for creating an account. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به لاړ شئ خپل ایمیل ته. ایمیل برخه ته چې راشئ ګرانو کتونکو دلته کې وګورئ دوه ایمیلونه زموږ سره راغلي. دلته وګورئ ګرانو کتونکو په دغه دواړه ایمیلونو کې چې د نو ریپلی په نوم دی تاسو به دغه اول ایمیل راخلاص کړئ د پاسینی او دلته کې لاندې وګورئ ګرانو کتونکو دغه تاسو ته یو کوډ را لیږلی. تاسو به دا کوډ داسې را کاپي کوئ او بیا به ګرانو کتونکو داسې بیک شئ. بیا به راشئ دغه دویم ایمیل چې د کنفرمیشن په نوم باندې دی دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به راشئ ګرانو کتونکو دغه برخه کې په دې باندې به داسې کلیک واخلئ په دې لینک باندې. کله چې په دې لینک باندې کلیک واخستو ګورئ ګرانو کتونکو تاسو ته دغلته کې وریفای راځي. تاسو به په وریفای باندې داسې کلیک واخلئ نو ګرانو کتونکو دغه ویب سایټ سره اوس تاسو وریفای شوئ. ګرانو کتونکو کله چې ستاسو دغه ویریفیکیشن وشو تاسو به راشئ مای اکاونټ باندې به بیا هم کلیک واخلئ او بیا به راشئ ګرانو کتونکو لاګین برخې ته. دلته به ګرانو کتونکو تاسو داسې طریقه وکړئ دغه برخه کې هماغه پاسورډ چې موږ د ایمیل نه راکاپي کړی و هغه پاسورډ به دلته کې داسې پیسټ کړئ. کله چې ستاسو سره دا پاسورډ دلته کې پیسټ شو د پاس برخه کې به تاسو خپل ایمیل ولیکئ. که ایمیل مو زده نه وي بیا به هم داسې طریقه وکړئ چې راکاپي به یې کوئ. که چیرته ستاسو خپل ایمیل وي نو تاسو نه له هیره نه وځي. که د بل ملګري یا بل چا لپاره نوم لیکنه کوئ نو د هغه ایمیل به تاسو ځان سره مخکې له مخکې نه په نوټ کې وساتئ چې ستاسو له هیره ونه وځي. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو راشئ په لاګین باندې به کلیک واخلئ. کله چې په لاګین باندې کلیک واخستو اوس ګرانو کتونکو تاسو نه نوی پاسورډ غواړي نو دې برخه کې به تاسو حتما نوی پاسورډ ورته ورکئ. د نوي پاسورډ شرطونه دا دي ګرانو کتونکو چې ستاسو پاسورډ باید 12 حرفونه وي یا 12 عددونه وي. تعداد د کرکټرونو د پاسورډ به ستاسو 12 وي. همدغسې ګرانو کتونکو ستاسو په پاسورډ کې به یو غټ حرف هم کارول شوی وي او واړه حروف به هم پکې کارول شوي وي، نمبر به وي او سمبول به وي. زه تاسو ته طریقه ښیم ګرانو کتونکو. زه دلته کې راځم دې برخه کې وګورئ دا کس د عثمان په نوم دی. زه USMAFRN بیا وګورئ ګرانو کتونکو دلته کې زه یو دوه سمبولونه هم اچوم او یو عدد ورته هم اچوم. تاسو به هم ګرانو کتونکو دغه ډول پاسورډ تیار کړئ چې غټ حروف هم ولري، واړه حروف هم ولري، سمبول هم ولري، عدد یا نمبر هم باید ولري. نو د دې نه وروسته به ګرانو کتونکو دا پاسورډ داسې را کاپي کړئ او تاسو به راشئ په دې پاس او لاندې برخه کې به داسې پیسټ کړئ. کلم چې ګرانو کتونکو پاسورډ لاندې او پاس برخه کې پیسټ کړئ بیا به راشئ دلته کې به په سیو باندې کلیک واخلئ. دلته به هم په سیو باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار به ورته وکړئ او تاسو ته به اپلیکیشن را خلاص شي. ګرانو کتونکو دا زموږ سره د اپلیکیشن برخه شوه او دلته کې وګورئ عثمان شینواري په نوم باندې دغه ایمیل زموږ سره کانفرم شو. که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل ایمیل یا په خپل دغه پروفایل یا په دې خپل اکاونټ کې تغییرات راولئ چینج مای اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. که پاسورډ یې ورته بدلوئ چینج مای پاسورډ باندې به کلیک واخلئ او که غواړئ چې دغه اکاونټ ډیلیټ کړئ ډیلیټ مای اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. ستاسو اکاونټ به په 2 ورځو کې ډیلیټ شي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو اوس زموږ اصلي هدف د اپلیکیشن دی. اپلیکیشن زموږ د دې ویډیو دویمه برخه ده. تاسو به راشئ کریټ ا نیو اپلیکیشن باندې به داسې کلیک واخلئ نو تاسو سره به نوی اپلیکیشن یا نوی فورما یا فارم را خلاص شي. وګورئ ګرانو کتونکو زموږ سره فارم را خلاص شو او دغه فارم یا اپلیکیشن 3 برخې لري. اول فارم ډکول دی، بیا ریټ دی او بیا اپاینټمنټ دی. اوس وګورئ ګرانو کتونکو تاسو به راشئ یور سچویشن. یور سچویشن کې ګرانو کتونکو اوله برخه کرنټ نیشنلټي ده. دلته تاسو ورته افغان انتخابوئ. که تاسو د هر یاستئ او مغه خپل ملیت به ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډو یو جاین اور ټراول اور فیملی ممبر. که چیرته تاسو فامیلي غواړئ چې دغه هیواد ته لاړ شئ دا به یاست کوئ، که نه داسې به نو کوئ. نو ګرانو کتونکو دا له مخکې نه تیار نو دی. ګرانو کتونکو سټې برخه ډیره مهمه ده او دلته به تاسو دقت وکئ. ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن که چیرته تاسو د افغانستان نه هم ډکوئ افغانستان به دلته نه انتخابوئ.
ولې چې دغه ویزه فلحال په ایران او په انډیا کې ورکوي. نو دلته به ګرانو کتونکو تاسو ورته ایران انتخاب کړئ، یا که چیرته تاسو غواړئ چې دغه ویزه تاسو ته د انډیا نه پروسس شي نو تاسو به ورته انډیا انتخاب کړئ. نو دې برخه کې به غلطي نه کوئ. که چیرته تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ تاسو دغه اپلیکیشن نه مکمل کیږي او تاسو ته ویزه هم نه راځي. له دغه نه وروسته ګرانو کتونکو ویزه ټایپ ریکویسټډ، کوم ډول ویزه تاسو غواړئ دلته به داسې کلیک واخلئ. ګرانو کتونکو دوه ډوله ویزې تاسو ته درکوي چې یو شارټ سټې ده بل لانګ سټې ده. شارټ سټې چې ده ګرانو کتونکو 90 یا د 90 ورځو نه کم ده او لانګ سټې ګرانو کتونکو د 90 ورځو نه زیاته ویزه ده. زه دلته کې راځم شارټ سټې ورته انتخابوم. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو مین ډیسټینیشن آف سټې، تاسو په کوم ځای کې غواړئ چې هلته کې واوسیږئ. نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو تاسو به ورته فرانس انتخاب کړئ. له دغه نه وروسته ګرانو کتونکو یور ټراول ډاکومنټس، تاسو د سفر اسناد کوم اسناد لرئ چې تاسو سفر وکړئ. ایشوینګ اتارټي، نو که چیرته تاسو د افغانستان پاسپورټ ولرئ دلته ورته افغانستان انتخاب کړئ. بیا به راشئ دې برخه کې به ورته آرډینري پاسپورټ انتخاب کړئ. آرډینري پاسپورټ مطلب عادي پاسپورټ. که تاسو سیاسي پاسپورټ ولرئ ډیپلوماټیک به ورته انتخاب کړئ. که سپیشل پاسپورټ ولرئ سپیشل به ورته انتخاب کړئ. او که چیرته تاسو یو سټوډنټ یاستئ سټوډنټ پاسپورټ ولرئ نو دې ځای کې به تاسو ورته سټوډنټ انتخاب کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ټراول ډاکومنټ نمبر، د خپل پاسپورټ نمبر به ولیکئ. زه راځم ګرانو کتونکو د مثال په ډول دغه یو نمبر ورته ټایپ کومه. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو ډیټ اف ایشو، تاسو ته پاسپورټ په کوم تاریخ باندې توضیح شوی، پاسپورټ د توضیح یا د ایشو تاریخ به دلته تاسو ورته په نښه کړئ. ګرانو کتونکو ستاسو په پاسپورټ کې ډیټ اف ایشو له مخکې نشته دی. زه راځم دلته کې لومړی ورته کال انتخابوم 2014 د جنوري میاشتې 9 تاریخ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو که چیرته ستاسو پاسپورټ 15 کلن وي هم به ایکسپایري ډیټ ولیکئ، که 10 کلن وي هم به یې ورته ولیکئ. زه راځم ګرانو کتونکو دلته کې وګورئ 2014 سره که چیرته ستاسو پاسپورټ 10 کلن وي 10 به ورسره جمع کړئ، که 15 کلن وي 15 به ورسره جمع کړئ او یا ډایرکټ د خپل پاسپورټ نه ولیکئ. نو زه راځم ګرانو کتونکو دلته وګورئ ډایرکټ 2023 راواخیستو 10 کلن پاسپورټ دی او ګرانو کتونکو دغه پاسپورټ چې دی د جنوري په اول تاریخ باندې ختمیږي یا ایکسپایر کیږي. نو د پاسپورټ ډیټ اف ایشو او ایکسپایري ډیټ به تاسو دلته منظم ولیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ یور پلانز برخې ته. پلان ډیر مهم دی. تاسو چې فرانسې ته ځئ کوم هدف لپاره ورځئ نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو بزنس تجارت لپاره انټري لپاره تاسو ورځئ چې هلته کې بیا ځان لپاره اسناد واخلئ. فیملي ویزیټ کوئ، میډیکل صحي برخې لپاره او نورو برخو لپاره. زه راځم ګرانو کتونکو او له دې برخې نه انټري ویزه ورته اخلم. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو مین پرپوز اف سټې، اصلي هدف هلته کې ستاسو د اوسېدلو سره نو دلته به تاسو کلیک واخلئ ګرانو کتونکو. دلته کې ګرانو کتونکو زه راځم دغه آخري ورته انتخابومه. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډېر مهمه خبره چې اډیشنل انفارمیشن اباوټ یور پروجیکټ، دې برخه کې به تاسو د خپل ځان په اړه معلومات ولیکئ، یو ډیکلیریشن به ولیکئ، اطمینان به ولیکئ چې تاسو دغه ویزې لپاره ځئ، هلته کې کوم غیر قانوني کار نه کوئ یا ولې ځئ. دغه هدف به دلته تاسو اډیشنل سبجیکټ په خپل ولیکئ. دلته به ګرانو کتونکو تاسو خپل هدف د تللو ولیکئ یا اډیشنل پروجیکټ به ولیکئ. نو ګرانو کتونکو دا برخه تاسو خالی هم نشئ پرېښودلی، حتما به دلته کې تاسو د خپل ځان په اړه یو څه په انګلیش کې ولیکئ او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ. کله چې ګرانو کتونکو په سیو باندې کلیک واخیستو که چیرته ستاسو په دغه اوله برخه کې څه مشکل وي د پلان برخه کې نو هغه به تاسو ته په سور خط باندې هایلایټ شي. نو ګرانو کتونکو وګورئ دې برخه کې څه ستونزه نشته. اوس به راشو په نیکسټ باندې به کلیک واخلو تر څو چې لاړ شو بلې برخې ته. نو دلته کې ګرانو کتونکو پلیز نوٹ یو هاو انټرډ د ټراول ډاکومنټ نمبر، دغه ستاسو د پاسپورټ نمبر دی، دا به ستاسو نه له هیره ونه وځي. که پاسپورټ نمبر مو غلط وي نو تاسو بیرته همدې برخې ته ورشئ او ایډیټ یې کړئ. زه ورته وایم چې ګرانو کتونکو دغه پاسپورټ نمبر صحیح دی، دا به داسې یاست کړم. اوس وګورئ ګرانو کتونکو یور انفارمیشن، نو دې برخه کې ګرانو کتونکو تاسو نه شخصي پوښتنې کوي. زه راځم ګرانو کتونکو سیکس
سیکس کې ستاسو جنسیت یا جنډر دلته کې تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. زه راځم ورته میل انتخابومه. که تاسو فیمیل ته دغه اپلیکیشن ډکوئ فیمیل ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته میریټل سټیټ چې تاسو واده کړی نم دې کړی مجرد یاستئ هر ډول حالت کې چې یاستئ له دې برخې نه به تاسو انتخاب کړئ. زه ورته ګرانو کتونکو د مثال په ډول میریډ انتخابومه. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو له تاسو نه تخلص غواړي نو دلته به تاسو تخلص ورته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو لاست نیم که چېرته تاسو یو فامیلي نوم ولرئ یو رسمي تخلص وي یو فامیلي تخلص وي نو دې برخه کې ولیکئ. که چېرته نه وي دغسې به N/A ولیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو obligatory first name تاسو به خپل نوم ولیکئ. ستاسو نوم ډېر حتمي دی دلته به تاسو حتما ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ او خپل د پیدایښت دقیق کال به ورته ولیکئ. نو کال کې ګرانو کتونکو اول ورځ لیکل کیږي بیا میاشت لیکل کیږي او بیا کال لیکل کیږي. لکه زه دلته راځم 15 تاریخ د 5مې میاشتې 1994 1994. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو پلیس اف برډ ستاسو پیدایښت په کوم ځای کې شوی دی. نو دلته به ګرانو کتونکو تاسو په خپل هیواد کې د ولایت یا د ښار نوم ولیکئ. لکه زه راځم ګرانو کتونکو دلته ورته ننګرهار لیکم. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو کانټري اور ټریټري اف برډ تاسو په کوم هیواد یا په کوم ایالات کې پیدا شوي یاستئ. زه راځم دلته ورته افغانستان انتخابومه. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو کرنټ نیشنالیټي خپله انتخابوي او نیشنل آیډنټیټي نمبر دلته به تاسو خپل د تذکیرې نمبر ولیکئ. زه راځم او دې برخه کې خپل د الکترونیک یا د برېښنایي تذکیرې نمبر ورته داسې لیکمه. تاسو به ګرانو کتونکو نمبر دلته مسلسل ولیکئ فاصله دلته نه اخلي. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو نیشنالیټي اډ برډ دې برخه کې به هم تاسو ورته افغان انتخاب کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو ادر نیشنالیټیز ته. که چېرته تاسو د بل هیواد تابعیت ولرئ نو دلته به راشئ او د همغه هیواد تابعیت به ورته انتخاب کړئ. که یې نه لرئ همداسې به یې خالي پرېږدئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو یور پرسنل انفارمیشن د ادرس برخې معلومات دي دلته به تاسو خپل فول ادرس ولیکئ. د مثال په ډول زه راځم ګرانو کتونکو دلته ورته لیکمه کابل احمد شاه بابا مینا ډسټرکټ 12 بلاک 3 دا ګرانو کتونکو د دغه کس ادرس دی. د دې نه وروسته پوسټل کوډ تاسو چې په کوم ولایت کې اوسیږئ د همغه ولایت پوسټل کوډ به ولیکئ او که چېرته په ولایت کې ناحیې یا حوزې وي نو بیا به ګرانو کتونکو د همغه ناحیې یا د حوزې دقیق ادرس ولیکئ. زه راځم ګرانو کتونکو 10-12 د دغې ناحیې پوسټل کوډ دی نو دلته ما ورته 10-12 ولیکه. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به د ښار نوم ولیکئ. زه ورته کابل لیکمه. ګرانو کتونکو کانټري اف ټریټري ستاسو اصلي د سکونت هیواد کوم ځای دی زه ورته افغانستان انتخابومه. ټلیفون نمبر دې برخه کې ورته خپل د موبایل نمبر ولیکئ یا به د ټلیفون نمبر ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ایمیل ادرس دی. ایمیل ادرس ډېر ضروري دی. ګرانو کتونکو هغه فیلډونه چې مخکې ورته دغه سټریک یا ستوری راغلی وي د دې ډکول حتمي دي. د کومو سیلونو یا د کومو خانو تر مخه که چېرته سټریک نه وي راغلی تاسو یې خالي هم پرېښودلی شئ. زه راځم ګرانو کتونکو او په دې برخه کې خپل ایمیل ادرس ورته داسې اچومه. وګورئ ګرانو کتونکو کله چې ستاسو ایمیل ادرس وشو بیا به راشئ ډیټیلز اف یور آیډنټیټي. Do you live in a country other than the country of your country nationality دلته به ګرانو کتونکو تاسو ورته یاس واخلئ. دا برخه ډېره ضروري ده. تاسو چې په کوم دویم یا دریم هیواد کې اوسیږئ هلته د اوسېدلو فارمټ لرئ که یې نه لرئ زه ورته یاس اخلم ګرانو کتونکو. ایکسپایري ډیټ په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي زه دلته کې راځم 2015 ورته انتخابوم او بیا 23 تاریخ. دا حتمي دي ګرانو کتونکو دا برخه به تاسو حتما یاس اخلئ. که نو واخلئ د دې اپلیکیشن اخري برخه کې به ستاسو اپلیکیشن کلوز شي ځکه چې په افغانستان کې تاسو دغه ویزه نه راځي.
تاسو حتما په بل هیواد کې اوسئ. په دغه برخه کې دغه ایکوالنټ کې تاسو د هیواد نوم ورته لیکلی شئ او ډایرکټ قیاس هم ورته لیکلی شئ. بیا ګرانو کتونکو تاسو چې کوم هیواد ته تللي وي هغه هیواد ته به حتما تاسو په ویزه باندې تللي یاستئ، نو د ویزې ایکسپایري ډیټ به ولیکئ او د ویزې د شروع تاریخ به ولیکئ. نو ګرانو کتونکو ډیټیلز اف یور آیډنټیټي دا برخه ډیره مهمه ده، نو دلته به تاسو حتما یو څه لیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو فیملي برخې ته او دلته دوه پوښتنې. اوله پوښتنه دا ده ګرانو کتونکو که چیرته تاسو ته د یو فرانسوي کس لخوا دعوت درکړل شوی وي، دعوتنامه درته رالیږلې وي او یا تاسو یو فرانسوي تبعه یا کس سره ډایرکټ سفر کوئ فرانسې ته، نو دلته به یاس واخلئ. که دغسې نه وي بیا به یې نو کړئ. کله هم چې ګرانو کتونکو دغه پوښتنه نو واخیسته د لاندې پوښتنه به هم نو واخلئ، ځکه دا هم عمدې پورې اړه لري. که چیرته ګرانو کتونکو داسې وي چې دغه پوښتنه م یاس کړه د لاندې پوښتنه به هم یاسوئ او تاسو به یې جوابوئ. وګورئ ګرانو کتونکو که چیرې تاسو دغه برخه داسې یاس واخلئ نو دلته کې فیملی ریلیشنشپ هغه کس تاسو کوم ډول پیژنئ. که چیرته په فرانسه کې تاسو د فامیل یو غړی ولرئ د هغې معلومات هم دلته لیکلی شي. دا برخه هم که چیرته تاسو ډکه کړئ نو ستاسو د ویزې په راتللو کې تاسو سره کومک کوي. دلته به ګرانو کتونکو تاسو خپل د فامیل د غړي معلومات واچوئ چې تاسو هغه څنګه پیژنئ، نو هغې دې ځینه به یې مشخص کړئ. بیا به راشئ دې برخه کې به د هماغه کس د فرانسې پاسپورټ نمبر ولیکئ یا که نور کوم ډول اسنادو لري د هغې نمبر به دلته ولیکئ. بیا به تخلص ولیکئ، نوم به یې ولیکئ، پیدایښت کال به یې ولیکئ. او که چیرته تاسو فرانسه کې څوک نه پیژنئ نو دا به داسې نو کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو یور جاب برخې ته. دا برخه هم ډیره مهم ده. تاسو څه وظیفه لرئ فی الحال؟ ګرانو کتونکو د جاب برخه کې که چیرته تاسو وظیفه ولرئ له دې برخې نه به یوه برخه ورته انتخاب کړئ. تاسو چې هر ډول وظیفه ولرئ لکه ټیچر یاستئ یا مثال نور کومه وظیفه ولرئ نو ګرانو کتونکو بیا به د هغې معلومات مکمل ډکوئ. لکه د مثال په ډول زه دلته کې راځم، زه ورته ټیچر انتخابوم. نو که چیرته څوک ټیچر وي نو هغه به ورته سیکټر انتخاب کړي چې په کومه برخه کې هغه ټیچنګ یا استازي کوي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو په کوم ځای کې یا په کومه اداره کې دغه ټیچر کار کوي یا دا معلم کار کوي یا دا استاز کار کوي، ادرس کوم ادرس یې دی، پوسټل کوډ به ولیکئ، سی ډي به ولیکئ، کانټري او ټیریټري به ورته انتخاب کړئ، ټلیفون نمبر به ورته انتخاب کړئ، ایمیل ادرس به ورته انتخاب کړئ. ولې ګرانو کتونکو زه ورته فی الحال جاب ځکه نه انتخابوم چې موږ بشر دوستانه یا بشري ویزې ته ثبت نام کوو. مطلب دا دی چې موږ د افغانستان نه وتلی یاستو، په دریم هیواد کې یاستو او هغلته کې موږ څه وظیفه فی الحال نه لرو، نو تاسو به داسې لاندې راشئ ان امپلوید به ورته انتخاب کړئ. مطلب تاسو فی الحال کوم وظیفه یا کوم کار نه کوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به بیا هم راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ، لږ انتظار به وکړئ تر څو دا برخه هم معلومه شي چې کوم ځای کې غلطي ونه لرئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو په دې برخه کې هم انشاءالله کومه ستونزه نشته دی. دا برخه هم کامیابۍ سره ډکه شوه. له دې نه وروسته به تاسو اخر ته راشئ په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. له نیکسټ نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو دغه برخه راځي یور لاست ویزا. تاسو آخري ویزا په دغه پاسپورټ باندې کوم ځای ته اخیستې ده یا کله مو اخیستې ده. که چیرې تاسو په خپل پاسپورټ باندې ویزا ولرئ یاس پرې واخلئ، بیا به ورته کال یې ولیکئ. او که چیرته تاسو شینګین یا د اروپا ویزا نه وي اخیستې له دې نه مخکې نو دا به تاسو دواړه داسې نو کړئ او بیا به ګرانو کتونکو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. له دې برخې نه به هم تیر شو، را به شو یور سټې یا ستاسو د اوسېدلو وخت، موده، تاریخ او ځای. ګرانو کتونکو دغه د فرانسې هیواد هم شینګین زون کې راځي، نو دا شینګین ویزې دي ګرانو کتونکو. اول به تاسو دلته کې راشئ پلان ډیټ اف ارایول، تاسو کله هلته رسیږئ څه وخت به راځئ. نو ګرانو کتونکو دلته به تاسو ورته پلان جوړ کړئ چې په کوم تاریخ، کومه ورځ، کومه میاشت تاسو غواړئ چې هلته کې سفر وکړئ. نو زه راځم ګرانو کتونکو دې برخه کې ورته جون انتخابوم او د جون ګرانو کتونکو په 13 تاریخ باندې ګرانو کتونکو په دغه تاریخ باندې زه احتمالا یا تقریبا غواړم چې لاړ شم. له دې نه وروسته پلان ډیټ اف ډیپارچر فرام شینګن ایریا دې ځای کې به هم تاسو ورته د دغه تاریخ نه لږ وروسته تاریخ انتخاب کړئ. نو دا وګورئ ګرانو کتونکو 8مه میاشت ده. زه راځم ګرانو کتونکو او دلته کې دغه 9مه میاشت ورته انتخابوم او بیا 20 تاریخ ورته انتخابوم.
پلان ډیوریشن اف سټې نمبر اف ډے، تاسو هلته څومره وخت لپاره اوسیږئ. نو دا شروع کې موږ ته لیکلي وو چې 90 ورځو نه زیات نشئ کولی. نو تاسو به دلته 90 ورځې یا 3 میاشتې تاریخ واخلئ. بیا په دغه ویزه باندې تاسو هلته کولی شئ چې اقامه هم واخلئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو نمبر اف انټري ریکویسټډ، که چیرې تاسو غواړئ چې فرانسه کې دایمي ژوند ولرئ نو دلته به سنګل انټري واخلئ، او که غواړئ چې بیرته راشئ مولټیپل انټري به واخلئ. او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو نمبر اف سټې پلان اینډ پرنس فار د کمینګ ایئر، دې ځای کې به تاسو د کلونو پلان هم ورته ولیکئ چې څومره کلونو لپاره غواړئ چې هلته واوسیږئ. د مثال په ډول زه ورته 5 لیکمه. له دې نه وروسته به داسې لاندې راشي، یوه بله برخه هم دلته شته دی، یور پلانس پر سټینګ other stay project، دلته به کلیک واخلئ. وګورئ ګران کتونکو دغه برخه مخکې موږ ته راغلې وه او همدغه پوښتنې پکې وي. نو دلته دا دویمه پوښتنه ما په هغې ځای کې هم انتخاب کړې وه، او دلته کې دا دویمه پوښتنه په دې برخه کې هم انتخابومه. نو دلته به تاسو غلطي نه کوئ. انټري ویزه مونږ غواړو، بینیفیشري ویزا چې مونږ ته فایده راورسیږي، او د دغې ویزې باندې بیا مونږ هلته کې اقامه هم اخیستلی شو. نو کله چې ګرانو کتونکو دا برخه هم ډکه کړه بیا به یې سیو کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو په دې برخه کې هم څه ستونزه نشته. نو دا برخه هم زموږ سره کامیابۍ باندې سیو شوه. د دې نه وروسته به راشو په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلو، او دلته کې ګرانو کتونکو تاسو ته یو نوټیفیکیشن راځي، یو میسیج راځي، دا به داسې یاز کړئ. کله چې ګرانو کتونکو دغه برخه هم مکمل ډول باندې ډکه کړه بیا تاسو ته یور کانټکټ یا ستاسو د رابطې معلومات راځي. نو د دې برخې ډکول هم ډیر ضروری دي. تاسو به داسې لاندې راشئ هاسټ پرسن ارګنایزیشن. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو ته د دغې ویزې په اړه دعوتنامه راغلی وي یا چا درته دعوتنامه رالیږلې وي نو دلته کې ګرانو کتونکو د انویټیشن یا د هاسټ برخه ده، تاسو به د هغې معلومات دلته حتما ولیکئ. اوس ګرانو کتونکو دغه دعوتنامه چې ده یا امکان دی ولري تاسو ته یو شخص رالیږلی وي یا درته یو موسسې یا یو ادارې رالیږلې وي او یا کیدای شي دولتي دعوتنامه وي. نو دلته درې واړه ډولونه شته دی. A person will be accommodating me، A company organization will be accommodating me، او my hotel or place. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو وغواړئ چې په خپل شخصي مصرف باندې هلته کې لاړ شئ او خپل مصارف په خپله وکړئ، لکه هوټل بوکینګ شو، ټیکټ ریزرویشن شو، نو دغه آخري اپشن تاسو لپاره بیا ضروري ده، تاسو باید دا اپشن انتخاب کړئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو کله چې تاسو دا اپشن انتخاب کړئ نو دلته کې لاندې تاسو لیکئ چې تاسو هلته په کوم هوټل کې اوسیږئ. نو تاسو ته به ګرانو کتونکو په فرانسه کې د هوټل نوم، ادرس، هر څه باید له مخکې نه معلوم وي. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو ته د هوټل او د هیڅ په اړه معلومات نه وي په فرانسه کې، صرف غواړئ چې بشري ویزه ترلاسه کړئ او هغې نه وروسته بیا تصمیم ونیسئ چې هلته کې په کوم ښار کې یا په کوم ځای کې تاسو غواړئ چې ژوند وکړئ، نو تاسو به ډېر اسانه راشئ مای سیلف باندې به داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو خپل د مصارفو ډول ورته انتخابوئ چې تاسو کوم ډول مصارف کوئ. لکه د مثال په ډول زه غواړم چې زما سره د کیش وي. که چیرته تاسو ماسټر کارت ولرئ، د بانک کارت یا کریډټ کارت ولرئ، دې برخه کې به ډول ورته انتخاب کړئ. که چیرته ګرانو کتونکو د هوټل بوکینګ او تر یو وخته پورې ستاسو مصارف په بل چا باندې وي یا بل څوک یې تاسو ته کوي نو بیا تاسو کولی شئ چې بیا نظر ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ. دې برخې ته به هم انتظار وکړئ چې کوم برخه کې معلوماتو کې مشکل نه وي. نو اوس وګورئ ګرانو کتونکو په دې برخه کې معلوماتو کې هم څه ستونزه نشته دی، نو تاسو به لاړ شئ په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. ګرانو کتونکو اوس نو موږ سره د سپورټینګ ډاکومنټ برخه راغله او په دې برخه کې تاسو ته وایي چې تاسو باید دغه اسنادونه خپل سیسټم ته ور اپلوډ کړئ. تاسو به خپل د پاسپورت سکین اپلوډ کړئ، اوریجنل ان فوټوکاپي اف آل ډاکومنټ لیسټډ بیلو، د لاندې اصلي او کاپي اسنادونو کاپي دا چې کوم اسنادونه دي دلته کې اسنادونه ټول تاسو ته لیکلي دي. آی ډي فوټوګراف تاسو به د تذکرې عکس اوچت کړئ ورته. لاندې به راشئ ګرانو کتونکو که چیرته تاسو دعوتنامه ولرئ که نور اسنادونه ولرئ هغه دې نه تاسو کولی شئ چې اپلوډ یې کړئ. نو زه غواړم ګران کتونکو چې ورته اپلوډ یې کړم، را به شم دلته به په کانټینیو باندې داسې کلیک واخلم. نو کله چې ګرانو کتونکو په کانټینیو باندې کلیک واخستو نو دغه د شینګین ویزو سیسټم لږ فرق لري د نورو ویزو سره. ډایرکټ تاسو دلته نشئ کولی چې خپل اسنادونه اپلوډ کړئ. اول به ګرانو کتونکو تاسو راشئ دغه اپلیکیشن هم چې ډک کړئ
دغلته به په دې پی ډي اف باندې داسې کلیک واخلئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن به زموږ سره داسې راخلاص شي. نو دلته کې ګرانو کتونکو دغه زموږ اپلیکیشن دی کوم چې موږ مخکې ډک کې. دغه اپلیکیشن به تاسو پرنټ کړئ ګرانو کتونکو. په دې برخه کې به خپل تصویر ور باندې ولګوئ. کلم چې فوټو یا تصویر ولګوو بیا به داسې لاندې راشي. نو لاندې برخه کې ګرانو کتونکو دلته وګورئ پلیس اینډ ډیټ. دې برخه کې به تاسو تاریخ ولیکئ او ځای به ولیکئ. لکه مثال په ډول تاسو به ولیکئ کابل او د همدغې ورځې تاریخ به ولیکئ. بیا به ګرانو کتونکو دغه برخه کې خپله امضا وکړئ په دې خالي ساحه کې. او ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن به تاسو بیرته کې سکین کئ او پی ډي اف به یې کئ. کله چې ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن سکین او پی ډي اف کې نو ګرانو کتونکو اپلیکیشن هم چې ښه په تسلۍ سره واخیستو که په اپلیکیشن کې کوم ځای کې غلطي وه دا به دقیق ولولئ. له دغې آیکن په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې ایډیټ یې هم کړئ. له دې نه وروسته به تاسو راشئ آی ډیکلیر دې باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به په کنټینیو باندې کلیک واخلئ. بیا به په یاس باندې کلیک واخلئ. نو اوس وګورئ ګرانو کتونکو لکه څنګه چې ما اپلیکیشن تاسو سره ډک کړې په همدغه طریقې تاسو هم ډک کړئ. نو د اپلیکیشن هیڅ پیس هم نه لري. دلته وګورئ 0 ایرو اباوټ 0 ایرو یعنی هیڅ پیس نه لري. فری اپلیکیشن دی. خو که چیرې تاسو پکې غلطي وکړئ نو بیا تاسو نه پیس غواړي ګرانو کتونکو. له دې نه وروسته به تاسو بیا هم راشئ په کنټینیو باندې به داسې کلیک واخلئ. په کنټینیو باندې چې ګرانو کتونکو کلیک واخیستو نو دلته کې وګورئ اپلیکیشن ریټ راغی. تاسو به راشئ او دغه لاندې ټیک مارک به ورته داسې واخلئ. سبمیټ ټو ویزا سنټر باندې به داسې کلیک واخلئ. ګرانو کتونکو ستاسو اپلیکیشن به سبمیټ شي. کله چې ګرانو کتونکو ستاسو اپلیکیشن سبمیټ شو اوس اخري اپاینټمنټ یا د ملاقات وخت به تاسو اخلئ. نو دلته کې تاسو ته وایي ګرانو کتونکو کله چې تاسو کنسلګرۍ ته راوغوښتلی شوئ تاسو باید ځان سره دغه 3 ډوله اسنادونه ولرئ. کوم اسنادونه دي ګرانو کتونکو؟ پیمنټ بایومیټریک. نو ګرانو کتونکو هغه اسنادونه چې د دې ویزې لپاره ضروري دي او هغه به څنګه تاسو ایمیل کوئ. د ایمیل کولو طریقې څنګه ده په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. راتلونکي ویډیو ورته وګورئ او په دې برخه کې به تاسو راشئ فاینالایزیشن باندې به داسې کلیک واخلئ نو ستاسو اپلیکیشن به سبمیټ شي. نو ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د فرانسې هیواد بشري ویزې لپاره نوملیکنه وکړئ. امید لرم چې له دې ویډیو نه به هم څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي، څه ناڅه به هم ترې نه زده کړي وي. ښه وخت، الله پامان.